د هر انسان کور ته چې کله یو میلمه راشي د هغه میلمه قدردني د هغه عزت او احترام په ده لازم ده. هغه میلمه کله کله خواهش هغه د سبزی خوړل وي، میزبان د هغه خواهش پوره کوي. کله کله د هغه خواهش هغه د غوښې وي، میزبان د هغه خواهش پوره کوي، هغه ته غوښه پیدا کوي. کله کله د هغه مهمان خواهش هغه د چرګې وي، لہذا میزبان هغه ته چرګه یا چرګ پیدا کوي. نو الله رب العزت ای مسلمان د زړه مهمان ده. الله رب العزت لمکان نه د دغه مسلمان په زړه کې مهمان ده. په اعتبار د علم، په اعتبار د قدرت سره د هر انسان په زړه کې الله رب العزت حاضر او ناظر ده. لہذا د الله رب العزت خواهش پوره کولی ده. او د الله رب العزت خواهشاتو کې درې خبرې قرآن بیان کړي. هغې کې اوله خبره چې موږ تاسو په هر رکعت منځ کې الله رب العزت نه غواړو اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته صراط مستقیم راوښیه، صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغو خلکو چې تا په هغو انعام او احسان کړی. اوس دا څوک دي چې په هغو باندې الله رب العزت احسان کړی، انعام یې کړی؟ قرآن بل ځای دې آیات تفسیر کوي، ځکه چې القرآن یفسر بعضا، قرآن بعض د بعض ایسے تفسیر کوونکی دا. قرآن بل ځای ارشاد فرمایي اولئک مع الذین، دا خلک چې هغو باندې الله رب العزت انعام کړی وي، مع النبیین، دا به د انبیا علیهم الصلاة والسلام سره وي، والصدیقین، دا به د صدیقینو سره وي، والشهداء، دا به د شهداو سره وي، والصالحین، او دا به د نیکانو خلکو سره وي. دا څلور ډلې من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، دا هغه خلک دي چې الله رب العزت په هغو باندې انعام کړی، په هغو باندې الله رب العزت احسان کړی، الله رب العزت په هغو باندې کرم کړی ده، الله رب العزت په هغو باندې فضل کړی. د دې وجې نه امام محترمه الله رب العزت موږ تاسو د زړو مېلمه ده، موږ تاسو میزبان یو. الله رب العزت موږ تاسو نه څه غواړي چې تاسو د انبیاو ملګرتیا وکړئ، تاسو د صدیقینو ملګرتیا وکړئ، تاسو د شهداو ملګرتیا وکړئ، تاسو د صالحینو ملګرتیا وکړئ، نیکو خلکو ملګرتیا وکړئ. حضرات صحابه کرام زندگی کې دې خبرې پرچار وو، هر مور به بچی تا، هر پلار به بچی تا دې خبرې تلقین ورکولو، اے بچیا ته د انبیاو ډلې کې پورته شي، اے بچیا ته د صدیقینو په ډلې کې پورته شي، اے بچیا ته د شهداو ډلو کې پورته شي، اے بچیا ته د صالحینو په ډلې کې پورته شي. بچی ته دنیا فکر نشو اچولی، بچی ته ګاډي فکر نشو اچولی، بچی ته بنگلو فکر نشو اچولی، بچی ته کارخانو فکر نشو اچولی. نن امام محترمه څومره چې دنیا رفته رفته لرې روانه ده، نن د انبیا علیهم الصلاة والسلام ملګرتیا، نن د صدیقینو ملګرتیا، نن د شهداو ملګرتیا، نن د صالحینو ملګرتیا، نه د مور په ژبه شته، نه د پلار په ژبه شته. د پلار فکر هم دادا، مور فکر هم دادا. اے بچا چیرته وي دنیا وګټه، دنیا راړه، دنیا نظام درست کا، دنیا فکر برابر کا، ګاډو فکر شته، بنگلو فکر شته، فیکټریو کارخانو فکر شته، لیکن د آخرت فکر چا سره نشته. حضرات صحابه کرام سره دغه فکر وکړي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په ایران نه، عراق نه، په ایران او په عراق باندې جنگ وشو، فتوحات حاصل شروع. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته لوی غنیمت راغلو، سونا راغلا، چندی راغلا، درهم راغلو، دنانیر راغلو، لہذا دومره لوی غنیمت راغلو چې مدینه منورې کې خزانې ډکې شي، د سونې او د چندۍ د ځایولو ځای نه و. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته خپله بچی حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها پیغام ورکوي چې اے ابا جانا، پخوا غریبي وه، اے ابا جانا تاسو لیدلي کپړې اچولې، اے ابا جانا تاسو لیدلي کېړۍ اچولې، اے ابا جانا تاسو زوړ لباس اچولو،
نن الله رب العزت تا باندې فرقي دا وستا نن الله رب العزت تا ته ملدري دا وستا نن الله رب العزت تا ته فتوحات دي کړلو نن الله رب العزت تا ته سوني او چندای دي کړلې نن الله رب العزت تا ته هيري جواهرات دي کړلو ایران فتح شو عراق فتح شو اے بابا جانا یو خستان نرمه او ګرمه به استراحه تا ته جوړه نه کړ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل بچی ته فرمای اي بچی من مخکې د امام الګری سردار دو جهان محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امام د امام الګری حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ډوړه د امام الګری هغه زور لباس استعمال کړای هغه د ټاکو کپڑے استعمال کړي هغه د ټاکو کړي استعمال کړي هغه غریبۍ کې وخت تیر کړای هغه نداري کې وخت تیر کړای اے بچی اے ما یادا هم دادا لکه څنګه ما هغه د ملګری لا دی غربت کې وخت تیر کړی دا جنت ته رسیدلی دی اے بچی زه په غربت کې وخت تیرول غواړم چې زم دې هغې پر یاري لاړ شم او جنت کې داخل شم اے بچی زه خوشحالۍ دنیا کې حاصلول نه غواړم اے بچی زه په دنیا کې مراحت نه غواړم اے بچی دنیا کې سکون نه غواړم زه سکون غواړم زه اطمینان غواړم زه چین غواړم او په جنت کې غواړم د هغو خلکو دې فکر څه خپل اولاد ته دا پیغام ورکوي اے اولاده تاسو ملګرتیا د انبیاو وکئ تاسو ملګرتیا د صدیقینو وکئ تاسو ملګرتیا د شهداو وکئ تاسو ملګرتیا د صالحینو وکئ خپلې بچۍ ته پیغام د دنیا نه ورکوي خپلې بچۍ ته آخرت هم ورکوي حضرت علي کرم الله وجهه هغه ته پته ولګېدله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلیفة الوقت هغه ته خپلې بچۍ دا پیغام ورکړی دا حضرت علي کرم الله وجهه ورځي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ و خلیفہ دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ګڼ صحابه کرام ناست دي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه ته تقریر کوي حضرت علي کرم الله وجهه تقریر نه بعد پورته کیږي اے امیر المؤمنین اے خلیفۃ الثانی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا یاد لرا کچره ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کته دی خلیفۃ الاول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره جنت تتل غواړي پاغي لیاري رسیدل غواړي اے عمر فاروق دا یاد ولرا غریبۍ کې وخت تیر کا ندارۍ کې وخت تیر کا زړې کپڑے استعمال کا زړې کړۍ استعمال کا ټاکو والا کړۍ استعمال کا ټګړې والا کپڑے استعمال کا یا امیر المؤمنین لکه څنګه هغه مرګري ته جنت رسیدلی تمام جنت ورسېد د حضرت علي کرم الله وجهه پیغام د هغه چې کوم د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پیغام خپلې بچی ته صحابه په پسله کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام راوړي قرآن هغه پیغام زړه کې وو چې الله رب العزت یې موږ دې زړه مېلمه ده مېلمات څه غواړي لهذا هغه مطالبات پوره کول پکار دي الله رب العزت یې موږ دې زړه مېلمه ده الله رب العزت دا غواړي چې تاسو هغو خلکو سره ملګري شئ چې هغو باندې الله انعام کړی ده او انعام الله رب العزت تا باندې کړی ده مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین تو څلورو ډلو سره ملګري شئ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره ابو عبیدہ بن الجراح رضی الله تعالی عنہ شام په سفر روان ده اوش مارنے والا ده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کپڑے اچولې دي لیکن یو تو ځای ته هغه کپڑے شلګلې دي حضرت ابو عبیدہ بن الجراح حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته درخواست کړي یا امیر المؤمنین ډېر احترام سره گزارش کوم شام په سفر باندې روان یو ته امیر المؤمنین یې اے عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډېر بهتر وي ډېر پسندیده خبره وي چې ته داسې کپڑے واچوې چې موږ شام ته روان یو خلک باس کې اچولې وي شام خلک چې هغوی خطا سرعت ولري لیکن د امام محترم حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ابو عبیدہ بن الجراح ته داسې نه وي چې ته دلته ودره چې زه ښایسته لباس واچوم نه 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 حضرت امیر المؤمنین ورته فرمایي ای ابو عبیدہ بن الجراح نبی علیه الصلاۃ والسلام په سفر روان وو دغه رنګې کپړو کې ټکي لګېدلي وو نبی علیه الصلاۃ والسلام کپړې دغه رنګې شلېدلي وې لهذا ځکه نن ښه لباس واچوم زه به د پیغمبر سنت څرنګه ادا کړم عرض داو چې ما محترم هغه صدقی خپله کړې وه د نبي علیه الصلاة وسلام سنت یې ادا کړی و څه وجې نه هغوی قوم ته دا پیغام ورکولو هغوی خپل اولاد ته دا پیغام ورکولو هغوی خپل نوجوانانو ته دا پیغام ورکولو هغوی خپل زنانو ته دا پیغام ورکولو ای قومه تاسو د موږ اقتدا وکړئ زه اقتدا کوونکی د پیغمبر یم تاسو اقتدا کوونکي د پیغمبر شئ الله رب العزت پیغمبر ته دا پیغام ورکړی دا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم ای خلقا تاسو هغه لري باندې راشي چې کومه اعلی غوړي الله دا خبر غوړي چې تاسو د پیغمبرانو تاسو د صدیقینو تاسو د شهداو تاسو د صالحینو یا هغه په ډله کې داخل شئ یا هغه طرز مطابق ژوندۍ تیر دا د ژوندۍ وجه ورګه ما محترم دا مطلب نه ده چې نن دې تاکو ولا کپڑے واچوا دې کې سنت ادا کیږي نه نه ادي وخت وته قضا وا هغه زمانه کې چې کپڑے چیرته وي یو سړی سره بوچي دوی صدرې وي بس دا زبردست کپڑا وا یو نه لنګ ویلای بلډي په سر کړی نن الحمدلله علی فرخیه وصلا یقینا ټیک د سره کپڑے خلی خو لیکن صدقې سره د وخت رہی او کپڑو د فخر نه اچي نه کوي څه مطلب نه چې سره کپڑے شي نه اچي شي کپڑے واچوا خو په تور فخر ما چوا په تور شکر واچوا چې پروردګارا ته په ما احسان وکړلو ما ته خلې باس راکړلو ما ته خپه هزار راکړلو اے پروردګارا زه ته شکریا کوم پروردګارا کته مته نو راکړای زه دې حقدار نه
دې وجنه امام محترمه موږ تاسو ته اول پیغام الله رب العزت دار کړی دا چې تاسو د انبیاو تاسو د صدیقینو تاسو د شهداو تاسو د صالحینو نیک خلکو د هغه په ډله کې خپل ځانونه داخل کړئ یا هغه ډلې نه دلی دوری نشي هغه اتباع نه دلی دوری نشي هغه سره مزید مینات پیدا نشي ورنه تاسو باندې کوي سره امن سام نشي